که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې جوړ او خوشحاله یاست او د صحت جامې په بدن یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خالد احمد. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې موږ یو چا ته زنګ ووهو او خپل نمبر د هغې نه پټ کړو، یعنې نمبر هایډ کړو. دا ډېره اسانه او زبردست طریقه ده. د داسې ښکلي ویډیوګانو لپاره لومړی زموږ چینل که چا نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او تر څنګ د بیل نشان هم ووهئ چې هره نوې ویډیو تاسو ته ټولو مخکې راورسېږي. او که چیرې ویډیو مو خوښه شي نو لایک او شیر یې حتما کړئ د نور دوستانو لپاره چې هغه هم ترې نه ګټه واخلي. د دې لپاره تاسې خپل فون ته راشئ. فون ته چې کله راغلی بیا به دغه مور آپشن باندې کلیک ووهئ. په مور آپشن چې مو کله کلیک ووهئ دلته به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ باندې به کلیک ووهئ. په سیټینګ چې کلیک ووهئ ګوره دلته نشته دي مور سیټینګ. په دغه مور سیټینګ باندې به کلیک ووهئ. لږ انتظار غواړي دا چې دلته راغلی ګوره به دغه شو مای کلر آی ډي په دغه ځای باندې به کلیک ووهئ. په دغه ځای باندې چې مو کلیک ووهئ ګوره دلته نشته دي هایډ مای نمبر. ګوره په دغه باندې به کلیک ووهئ. ګوره دا ستاسې اوس ګوره اوس چې ته کله چا ته زنګ وهې نو ستا نمبر به هلته نه وي، هلته به هایډ نشته هایډ نمبر. نو که ته غواړې بیرته خپل نمبر شو کړې نو د هغې دپاره به بیا دلته راځې بیا به شو نمبر په شو نمبر باندې به کلیک وهې. دا ډېره زبردسته لاره ده. دا د هغه خلکو دپاره چې غواړي خپل نمبر فټ کړي د یو چا نه، یعنې نه غواړي چې د هغه سره د یو چا نمبر سره هایډ یې کړي یا ضرور کار سره یې زنګ ورته وهي نمبرونه فټ کړي. دا ډېره ښکلې او اسانه طریقه ده. نو یو ځل بیا هم درته وایم که چیرې تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی همدا وخت یې سبسکرایب کړئ او تر څنګ د بیل نشان هم ووهئ چې داسې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته ټولو مخکې راورسېږي. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي حتما لایک او شیر یې حتما کړئ ځکه چې نور دوستان هم ترېنه استفاده وکړي.